بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورور پوښتنه کړې ده چې کعبې شریفې ته ولې ټول عمر تور پوښ ورکول کیږي، ولې سپین پوښ نه ورکول کیږي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید وایم چې فتح الباري دغه خبره را نقل کړې ده او دا یې لیکلي دي چې تر اسلام مخکې او وروسته و کعبې شریفې ته مختلف پوښونه ورکول سوي دي. تور ورکول سوی دی، سپین پوښ ورکول سوی دی، زرغون پوښ ورکول سوی دی، ژړ پوښ ورکول سوی دی. خو کله چې د عباسیانو په حکومت کې ناصر عباسي راغلی نو اول وار یې زرغون دیباج د دې پوښ ورکي، بیا یې دا بل کال تور دیباج ورکي. د دغه تور دیباج وروسته نو بس داغه خبره پسې پاته سوه، حتی تر ننه عادت راغلی دی. یعنې دا چې دا څه شرعي حکم نه دی چې خامخا به تور وي، ځکه د اسلام مخکې وروسته تور پوښ، سپین، زرغون، ژړ راغلی دی، خو دا یو عادت جوړ سوی دی د ناصر عباسي باچا څخه. تر ننه پورې د تور دیباج څخه پوښ ورکول کیږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.